شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ته یو کس راغی ورته ویلې حضرت زما لور پیغله ده د هغې دپاره راته انتخاب وکړه شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته د یو طالب العلم انتخاب وکړو ویل جی ما سره دا بچی دی دا طالب العلم دی او دی بس تا لور په نکاح باندې والي څه دې خیال دی داسې پلار به نن پیدا شي مشکله ده ډېره ګرانه ده کس ورته وایي چې کم طالب دی وایي دا طالب دی داسې ودرولو دی ور منډه کړه هغې ته چاپېره کړه شاه صاحب ورته وایي لا رشته دې نه ده ورکړې او بیا دې غېږ ته چاپېره کړه او ځان ته دې نږدې کړو جواب څه ورکوي جواب اورئ اے شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته وایي شاه صاحب ما چې تا ته وویل ما له طالب العلم راکړه نو کستا خیلو ما لاسونه بره کړي یا الله دنیا کې ډېر کسانو خو چې شاه عبدالعزیز ته راغلمه یا الله دا نوسې د جناب رسول الله دی یو مې دا شکو چې ته یقینا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسې یې که نه بعضې خلق په سیدانو شک کوي دا سید دس نه دا خو داسې نه دی او دا مخکې دا نعت خوان نوم مانه یېرېږي نوم یې څه دی شاه باچا صاحب دا سیدانو د نیکه کرامت مو وکتو که نه خپل نوسې د ډمتوب نه راویستو د مدح د رسول الله ته کېنولو دا برکت د خاندان دی نسبت ډېر غټ شی وي وی ما کتل چې شاه عبدالعزیز یقینا سید دی او که نه دی نو وی ما لاسونه بره کړي چې یا الله دا شک مې ختم کا خو وی شاه صاحب مبارک دی شاه ته یقینا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی ته د هغې په خاندان کې او ورته څه وایي ډېره ښکلې خبره ورته وکړه ورته وایي دا غاړه دې ولې ورکړه ځان ته دې رانږدې کو ورته وایي شاه صاحب دا په کم طالب چې تا لاس کېښودلو دا بېګا جناب رسول الله راته ښودلی دا هغه طالب العلم ما سرداری کونین ته درخواست وړاندې کو ما له سرداری کونین ویل دا بچې د شاه عبدالعزیز په مدرسه کې سبق وایي او دا خپله لور دې درته ورکا وایي شاه صاحب ستا په مدرسه کې 100 طالبان ناست دي څو طالبان په سلګونو طالبان ناست دي شاه صاحب نو ماله پته ولګېدله والله العظیم ته سیدي او دا طالب العلم جناب رسول الله ته ګران دی نو ما ورته لور ورکړله او شاه صاحب په دې خوشحالۍ کې بله لور مې پیغله ده هغه هم په خپله خوښه چاته ورکه شاه صاحب کمال دې وکړو یو خدا چې ته سیدې دویم دې دا کمال وکړو چې دا درته څنګه پته وه چې دا طالب دې راته انتخاب وکړو هغه ورته څه ښکلی جواب ورکوي ورته وایي بچیه ما ته هم خوب کې بېګا امام الانبیا راغلی ما ته ویل چې سبا ته به یو کس راځي هغه د لور دپاره رشتې دپاره راځي دا طالب العلم ورته پیش کا عزیزانو مال دولت ته د چا مه ګورئ دی سیس ته ګورئ چې سبا دا کم بچی زما کور ته راځي دی به تمانچه په غاړه کې اچولی سرګټ به لاس کی دی زما د جامې سره خایېږي نه 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 لور د پارم انتخاب د ښځې کوئ او یاد ساتئ د زوی د پارم انتخاب د ښځې کوئ په خدای قسم چې چا په نکاح کولو کې کوشش کړی الله جل جلاله ورته ډېر لوی عزت ورکړی او بیا دغه مراسم هم په صحیح طریقې سره سرته ورسوئ الله جل جلاله دي زموږ د خالد خان دا نکاح بختوره کړي الله دې د دې ټول قوم او قبیلې دپاره د خوشحالۍ ذریعه وګرځئ او رب العالمین دې زموږ او ستاسې د بچو نکاحونه په دې طریقې سره برابر کړي یو ملګری تا سره راغلی هغه مې ونه کتو چېرته تللی سې روژې لکه څنګه الله اکبر صحیح مغز ده دغه څه نام و شهزاد خان د هغې والد صاحب د الله رب العالمین مغفرت وفرمایي ګورئ د مرګ پته لګي نه په دومره مینه د سره راغلی او ویل یاره دا مې ارمان دی مولوي صاحب چې ستاسې بیان نږدې نه واورم
هغه ته تله الله رب العالمین دی قبر د نور نه ډکی د ستاسو د جمعه دا امام مولانا صاحب دی الله خوشاله کی رب العالمین دی محمد حسین نور مرګری زمونږ ټول الله خوشاله کی مولانا صاحب الله رب العالمین دی والده صاحب روغه جوړه کی څومره بیماران چې مولانا صاحب ته درخواست دی چې ګوره جنت عمدغه ته خپل لوی عالم دیني نورونو چې چا مین دي ژوندې دي نو د مور ډېر قدر کوي کو به که نه به کو هلکه داسې کسان به دې مجلس کې که نه هغوی به مور ترې نه خپوي یا به د پلار خپوي په خدای قسم دی په خدای قسم دی چې د چا نه مور یا پلار یا مور یا دواړه یا یو ناراضه وي او خپوي په خدای قسم دی چې ګوره د هغوی د قبر زندگی تباه و برباد ده دنیا کې فقیر دی مالداره کیږي نه د غربت نه صادر ته نه غونډېږي نو چې د چا مور او پلار ژوندي وي او څوک ته ناراضه وي یا ته پلار خپوي یا ته مور هغه به پخلا کو انشاء الله پلار ته به لاس کولوئ مور ته لاس کولوئ په خدای قسم د مور لاس کولول دا دومره لوی دولت دی چې د چا د مور لاس چا ځان ته رانږدې کړی او چا ښکل کړی او چا دپاره بیا الله ته پورته کړی هغه لاس الله هم داسې نه دی پرېښودلی الله هغه ته جولۍ کې خیر ور اچولی نو چې د چا مور او پلار ژوندي وي قدر به کو انشاء الله کو به انشاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اله العالمين خدای زمونږه د دې نوجوان الله دا واده د ټولې علاقې دپاره د دین د اشاعت ذریعه وګرځئ رب کریم الله د دوی په مال اولاد کې برکت واچي زمونږه دا کیمرامیان دواړه درې واړه رونه دوی تقریبا اره جمعه الته او بیا زما خو عرض ده چې بیان ته پټ لاړ شم خدام پیرین غونده کېدي چې د کوم ځای نه خبر شو ځکه په هر ځای کې خو نه بیان نشي کولی مخکیني ټیپ ریکارډ یې نه وي یو مولوي صاحب به 3 کاله په یو بیان تېرول او چې نوی بیان نه کوي دا خو د بېګا کړی نو دا هم ډېره ګرانه شي بهرحال نو موږ ته دا مسله پیدا شو دلته چې خبر شو مال خدای پردې را باندې واچي کیمرو والا سره به څه کې بهرحال دا هم لوی خدمت دی الحمدلله نن دنیا کې دنیا کونه کونه ته دا بیان چې رسېدلی دا زمونږ محمد ایاز اجي صاحب دلته نشته اوس دا د هغې برکاتو زمونږ د دې رونو امتیاز خان ابراهیم خان د دا بل زمونږ ملګری دا د دوی برکاتو دنیا ګوټ ګوټ ته انشاءالله د خیر خبر رسېدلی او یو زیره در باندې دا وکم انګلینډ یورپ د ملکونو یوه حصه ده او خطرناک ځای دی انګلینډ خو الحمدلله جمعې په شپه باندې په انګلینډ کې په یوه حلقه کې 7 لاک پورې څه د پاسه په زرګونو باندې په یو حلقه کې د جمعې په شپه درود شریف لوستلی کېږي بیلجیم یو ملک دی بیلجیم هلته زمونږ ملګري دي ما سره رابطه کوي بیعت یې کړی په موبایل باندې هغوی مولوي صاحب الحمدلله یو نوجوان دی او ما وکړت جناب رسول الله خوب کې ولیدلو نو دا یو لوی خدمت ته چې د نوجوانانو شروع کړی الله دې دنیا کې چې څوک بیانات اوري الله دې دواړه جهان ښایسته کړي الہ العالمین دې زمونږ د خالد خان په دې واده باندې ټول ارمانونه پوره کړي د دې نوجوانانو الله شرعي حاجتونه پوره کړي یا الله دې علاقه کې د چا دشمنی وي په دوستۍ بدلې کړي الله کریمه زمونږ د مولانا صاحب والده صاحب روغه جوړه کړي الله زمونږه د دې حاضر جمع الله څو قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله د چا کور کې دشمنی وي اختلافات وي په دوستۍ بدل کړي په مینې او محبت بدل کړي الله کریم حرمین شریفین کولاو کړي الله خدای حرمین شریفین کولاو کړي الله د حرمین شریفین حفاظت فرمایي الله د سعودي مبارک خور حفاظت فرمایي الله د سعودي د حکمرانان الله چې کوم دی خدایا هر یو کې د خالد بن ولید صفات راولي الله په هر یو کې د عمر فاروق صفات راولي الله زمونږ د حکمرانانو دیندارۍ سره مینه پیدا کړي الله زمونږ هغه جماعتونه چې تشکیل شوی بار ملکونو کې الله د هغوی حفاظت فرمایي الله دلته کوم جماعتونه ګرځي حفاظت فرمایي د دینی مدارس حفاظت فرمایي الله د خانقاو حفاظت فرمایي الله د مجاهدینو حفاظت فرمایي الله د امت مسلمه پریشانی ختم کړي الله د دې نوجوان خالد خان صدقه چې کومه کړې وه یا یې کوي الله قبول او منظور یې کړي الہ العالمین راغلي مسلمانان
په خپل راتلو سره الله د دواړو جهانو په خوشحالو خیسته کې ماتم دعا وکړي الله زمونږ بیماریان ختم کړي زما ورور انتهایی خطرناک بیماری ده دعا ورته وغواړي رب العالمین روغ صحت نصیب کړي ستاسې بیمارانو سره د مولانا صاحب د والدې صاحب سره د دې موجوده مشرانو سره د چا به شوګوري د چا به نورې بیماری د زړونو الله ټولو ته روغ صحت نصیب کړي د چا بچی نه الله صالح زامن ورکړي د چا زامن نه صالح زامن الله ورکړي الله چا حج نه کړي سره زمونږ پر روان حج کې ملګری کې الہ العالمین خدای چا عمره نه کړي موږ سره پر رمضان کې عمره کې یو ځای کې الہ العالمین خدای د دې ټولو مرګرو جوړې د خیر نه ډکې کې الله د دوی او زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم